په تورخم کې له نښتې وروسته پاکستان دا لاره تړلې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیسو ځواکونو له پرونۍ جګړې وروسته پاکستان دغه لار تړلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تورخم د یوه مسؤل نصرالله خان په حواله ویلي تراوسه د پرونۍ وسله شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسؤلان یې د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې شوي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تورخم جګړه تایید کړه خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تورخم کې وې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت 4 پولیسات پرونۍ شخړه کې وژل شوي دي خو د طالبانو رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. په تورخم کې د پاکستان د کمیسیارۍ یو مسؤل بیا د مشال راډیو له خبریال سره خپلې خواته د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. لیدونکو له ماته مننه ښه اوسئ.